څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اوس په دې آیت کریمه کې رد شرک فعلی چې هغه رد په تحریماتو د غیر الله باندې د جاهلیت والاو به د غیر الله د پناهو باندې بعض شیان هغه منسوبول او هغه په ځان حرامول. یو شی الله حلال کړی دی په ځان باندې حرامو دا به ویل کدا چې حلال کوم نو ماته به ټکر ورسی کله دې فائدہ واخلم چې حلال کړ پلانې ولی پلانې بزرګ به ماته ټکر را ورسی لکه څنګه چې جاهلیت والاو بحیرا صاحبہ و غیره جوړی کړی وي یا د مړي په قبر باندې ونه ولاړی وي داغینه یره څنګه یا پانه دې مشکاو ولې ځکه ټکره به تورسي یا په ونه کې مرغې ناست هغه به نه ولې ځکه ټکره به تورسي. دا ډېرې خبرې نن سبا د خلکو کې شته. یا دارنګې باطل فرسته پیرانو په خپلو مریدانو باندې جامې اغوستل حرام کړي ته به جامې نه اغوندې ته به پلانې خوراک نه کې نو حلال په ځان باندې حرامول د یو چا د وجې نه دي ته تحریمات غیر الله ویلی کېږي او دا شرک نو فرمایي یا ایها الناس ای انسانانو خطاب دی عام ټول انسانانو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خورئ د خوراک نه مراد دا دی حلال ګڼئ د هغې نه چې په ځمکه دي حلالا طیبا هغه چې حلال دي طیبا چې پاک دي دا خورا دا په ځان باندې دی چا د وجې نه حرام او په تا باندې نه دی حرام. کلو دا امر دی دپاره دی چې همداسې خورا یعنې په ځان باندې حرام مه ګڼه باقي که ته خورې او که نه خورې وس دې کېږي او که نه کېږي دا ستا کار خو دا مو وایه چې دا په ما باندې پلانې حرام کړي او که زه وخورم نو ما ته ټکره رسېږي نه دا خبرې مه کوه حلال ګڼه کلو خورا او حلال ګڼه مما فی الارض د بعضې هغې نه چې د هغې بیان تا ته شوی دی قرآن او سنت کې چې هغه الله ځمکه کې پیدا کړي دي حلال حلال خورا حرامو نه ځان ساته طیبه پاک خورا ناپاک او مردار شیان مه خوره. قرآن کریم په خوراک کې دوه شیان دوه شرطه ایښي دي یو به حلالي حلال دا معنی چې هغه به د شریعت د خوا نه جایز وي د هغه خوراک حرام به نه چې حرام په قرآن او سنت کې ذکر شوي الله صراحتا ذکر کړي دي انما حرم رست آیات کې راځي دریاویا کې یو سورة دریاویا کې فرمایي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله هلته به محرمات الهی ذکر یا حدیثو کې بعض شیان مو حرام ګرځول شوي دي سورة مائده کې حرام ذکر شوي دي چې دا به نه خورئ المنخنقه والموقوذه والمتردیه وما ذبح علی النصب دا راغون کټول شریعت کې چې کوم حرام دي حرام کم دي حلال ډیر دي د دیو جنا شریعت تا ته دا نه وایي پلانې شی خوره پلانې خوره پلانې خوره نه هغه کم شیان چې شریعت کې تا ته ښودل شوي دي هغه محدود د ګوتو په شمار دي وایي هغې نه ځان وساته بس نور خوره که نه حلال خو بل شرط یې دا دی چې ګوره طیبه پاک به پاک شی به خوري پاک هغې ته وایي چې هغه بلکل زړې مني سوچه وي پاک مرداري چټلي ورپورې نه وي په خپله چټل او مردار خوراک مه کوه مې په بچو باندې خوره طیبه پاک مزیدار خوراک کوه پاکی په اسلام کې ده پاکی د اسلام نه زده که دا نه چې د شرق او غرب والا پاک دی نه اسلام کې پاکی هغې ټولې مرداریانې خوري نجاستونه خوري نجس شی ګوره شراب دی هغه خوري په سکونکو شیانو کې نجس او مردار او حرام چې دی هغه شراب دی دی خوري او دارنګې بیا نو پرېږده د چین والا څومره مرداریانې خوري دارنګې نور غربیان او شرقیان څومره مرداریانې خوري حلالول د څاروي پکې نشته مردارۍ نه په هغې کې پاتې شي هغه خوري اسلام ډېر ښایسته دین دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان
په دې تحریماتو کې مزه تاسو تابعداري مې کوي خطوات شیطان دغه طریقو د شیطان طریقې د شیطان د دې چې تا وسوسه چي شاله کداونه خوري ګوره ټکر به ته یا مراد د خطوات شیطان نه ټول ګناونه او بدعات دې څه مزه ځانه بدعات او شرکیات او رسومات کې خوراکونه مکوا د شیطان وسوسه ممنه چې زړه بلګي مړ و بیان خلک د خپل کار نه نه قران واوره قران چې څه وي هغه ومنه دا د چا خبرې دا د وابي خبره نه دا د پنځپیری نه دا د قران خبره انه یقینا دا شیطان لکم د تاسو لپاره عدو مبین ښکارا دښمن دی دښمنی ښکارا دا اعلان کړی دی د بنی آدم سره د دښمنی ښکارا دا خو دښمن ورته ویو ولې ته دښمن په دوستۍ نسی ته دا هغه خلاف نه کې بلکې هغه ته څه وایي هغه کې انما یامرکم بالسوء والفحشاء دا اوس علت د دشمنی د شیطان څه کې امر کوي تاسو ته بالسوء هغه بدو ویناو باندې والفحشاء او بدو کارونو باندې سوء دا فرق علماء په سوء وجوه سره ذکر کړي بالسوء معنا قولی گناهونه والفحشاء او دارنګي عملی گناهونه بالسوء پاغه گناهونو چې داغه بدی په شریعت کې معلومي فحشاء چې داغه بدی په عقل سره معلومي داغه قباحت په عقل معلومي بے حیايي عقلا دا قبیح کار دی چې ته یو چا د ناموس سره بے حیايي وکي یو چا ناموس ته وبد سترګو وګوري هغه ته د شهوت په سترګو وګوري او هغه سره جناو کې یا داغه اذیت او آزار او اذیت جنسی ته ورسي دارنګي بے پردګي بے ستري وکي فحشا کې به ټول هغه قبیح ګناونه دي چې په عقل سره دغه قباحت معلومیږي یا دروغ یا حرام یا سود دا ټول په عقل سره دغه قباحت معلوم دانګي سونه مراد هغه ګناونه دي چې په حدیث شریف کې دغه بدی ذکر دام یا سود ریم معنا دا چې هغه کې حد نشته د حد نه لاندې او فحشا هغه چې هغه کې حد شرعي موجود دی شیطان به ټول امر وکړي دا شیطان حکم دی انسان تباہی سره مخ کوي او انسان په ځان باندې نه پوي بس په هر ګناه کې د مچ غوندي ورليږي ورکه د شیطان وسوسه چې د ګناه چې دا وکړه قولی ګناه فعلی ګناه هغه چې بدی د شریعت سره معلومي هغه چې بدی او قباحت په عقل سره معلومي هغه چې حد پکې وي که حد دا ټول د شیطان په وسوسه کې وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بل غټه خطرناک خبره چې شیطان انسان ته کوي هغه دا چې دا د مولا او د عالم کار دی وان تقول د دې خبرې امر کوي ته چې ته وینا وکم هو علی الله فالله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو سره دغه دلیل نشته بی دلیل خبره دا پتا باندې شیطان کوي الله باندې نسبت کوي مولا ته وایي چې خلکو ته ویوا چې دا په پلاني کتاب کې راغلی دا تقول علی الله دې ستر ګناه ده چې دا څوک کوي دا امیان نه کوي دا عوام نه کوي دا مولایان کوي وایره په پلاني کتاب کې لیکلي پلاني کتاب کې لیکلي متقول علی الله سمانه په الله دروغ جوړول دا الله باندې د دروغ جوړولو وجنه دا دین ته منسوب ټولې ګناونه چې دا په دې باندې شرکیات بدعات دا غیر لپاره دلایل راایستل غیر الله ته سجده کول د دین په نوم باندې چې کوم دي دا پلیت او غلط کارونه کول په مساجدو کې ګډاګانې کول ذکر په غیر شرعي طریقې سره کول دا ټول په تقول الله کې علماء دي دا ټول تقول الله هر هغه خبره چې په شریعت کې اصل نه لري او ته د عبادت او بندګۍ په نیت باندې کې دا تقول الله دا د الله په شان باندې دا الله په ذات باندې دروغ ویلي ځکه شریعت خو الله را لېږلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کامل مکمل دین دی هیڅ یو نقطه او یو جز ته پکې د چا د خوانه ضرورت نشته الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین الله کامل کړی دی نو ته چې پکې وسره نه باسي چې دام دین دی ښا دې کې ثواب شته دا کوا چې د دې خبرې اصل په قران او سنت کې نشته او تی دین غني او ثواب غني او خلکو ته بیانې په منبر باندې نو ته الله باندې دروغ وایي نو سره چې په باچا دروغ وایي په حاکم دروغ وایي په مشر سړي هغه څومره ذلیلیږي څومره رسوا کیږي حتی چې وهل کیږي جیل ته لیږل کیږي وجل کیږي چې سره په الله دروغ وایي ښکارې وایي دروغ وایي د منبر په سر باندې چې په پلاني کتاب کې لیکلي دي خبر زور ولا ورکی او پلانی عالم او بزرگ فرمایلی دي و چرته فرمایلی
چیرته ویلي په کوم کتاب کې په کوم دلیل سره خلکو ته قرآن او سنت نه یا د علماء او مجتهدینو د اقوالونو د هغې د آراونه څه راوړه د ځانه لګي عوامو ته هغه عوامو متجاړي سر ورته خوځوي او دا ورته د اواز داسې شرنګونکي کې او داسې ورته نرۍ کي او پلاني فرمایلي دي دا خوږ اواز راپرېږدي چې یاره خلک بس متاثره کي او په پلاني کتاب کې مې لیکلي دي چې او بزرګ خوب ولیدو یا وایي ما په خپله خوب کې ولیدو چې داسې وشو داسې وشو دا دروغ دي دا دروغ دي دا دروغ دي عوام مد وکه کوي عوامو ته صفا دین وښوئ نن چې صفا دین خلکو ته خلک وایي دا پلانې دی دا پلانې او دغه منګړتې شروع کړي دي د ځانه دروغ وایي او عوامو د یتیمانانو اموال په چل ول باندې خوري په دوکه او فریب خوري د دین په نوم خوري دا ټول تقول علی الله دا جمله رستنی دا په هغه خلکو کې موجود ده چې څوک دین ته ځان نسبتوي څوک علم ته ځان نسبتوي څوک شریعت ته ځان نسبتوي الله دروغ ځکه عوام خلک خدا نشي ویل عوام خلک په دین نه دي خبر هغه نه پوهېږي هغه دا نه وایي عوامو کې دغه سوء او فحشا وي دې کې ورسره ملام شریک دی خو د مستقله ګناه دا ده وان تقول علی الله ما لا تعلم چې دا دروغ که دا د هر مذهب هر طریقې سره او د هر مسلک سره تعلق لري دا په خپل مخ کې دروغ وایي که چې تا د دې په خاطر چې ځان حق ثابت کړي بل باطل او دروغ ثابت کړي خپل خبره په خلکو ومني د ځانه د دروغ او دلایل کتابونه راوړي چې هغې کې لاس وال شوی دی هغې کې 10 من البغات دی لاس پکې وال شوی دی کتاب به وي صحیح ده پلاني لیکلی دی او شیخ عبدالقادر جیلانی په غنیت الطالبین کې داسې فرمایلی دي دا خبرې به کوي غنیت الطالبین د شیخ عبدالقادر کتاب دی خو خلکو به کې ډېرې مسلې نشته اصل نسخه ته وګورئ چې دا خبرې نشته نو په ډېرو علماو باندې ډېرو باطل پرستو نورو خلکو چې د علم په جامه کې ځان ښیي هغې دروغ وایي بلکې هغه کتاب د سره ورته معلوم نه دی پیژني یې نه او په در مختار کې لیکلي دي او په شامي کې لیکلي دي او په عالمګیري کې لیکلي دي او په پرنۍ فتاوا کې او رشیدیه کې دي فتاوا رشیدیه کې دي په فلاني کې دي عوام بیچارهګان خو ته نشي ویلی چې مولوي صاحب ته راواخله دا کتاب راواړوه په کومه صفحه کې لیکلي دا خو ده ته ویل کفر دی که دا دې ورته ویله کافر کېږي د پیر او د مرید ترمنځ د دلیل پوښتنه نشته د مقلد او د مقلد ترمنځ د دلیل پوښتنه نشته ولې د الله باندې دروغ دا خو د شیطان امر دی وان تقول علی الله ما لا تعلم هر ځای کې د هر چا نه چې مسله غواړي هغه ته ورور په دې باندې ته به کتاب پوهېږي عالم ما ته هغه کتاب کې دلیل راوښیوه او عالم ته پکار دي چې هغه د الله نه یره وکړي لویه ګناه عظیمه ګناه چې الله ورځ د قیامت کې په خوله کې واګي د جهنم اچي هغه تقول علی الله په الله باندې دروغ وایي چې بس وایي چې دا په فلاني کتاب کې لیکلي دي چې د هغه زړه تسلي شي او په منبر باندې دروغ وایي خلک وایي چې فلاني مولوي صاحب مسله کړې ده او تا دروغ وایي په دې ذمهواري به څوک کوي اتقوا الله ایها العلماء الله نه یره واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اوس په دې آیات کریمه کې د هغې د دې شرک په دلیل باندې رد په دلیل د مشرکانو رد لوی خبره د دې خلکو د دې باطل پرستو دپاره لوی دلیل دا دی چې دا زموږ د مشرانو طریقه ده بس موږ د خپلو مشرانو د طریقې نه خوانو دا منو او بل څه نه منو چې دې ته تقلیدي مضموم ویلی کېږي دې ته تقلیدي شرکي ویلی کېږي دا چې ته یو عالم خبره ومنې او هغه تا ته دلیل بیان کړي په دلیل سره د چا خبره ومنې دا تابعداري ده دا بیا تقلید نه دی خو چې ته ورته لګې یو معلومه شي تا ته معلومه شي چې د دې عالم دا قول د صریح نص نه خلاف دی خو ته نه پرېږدي د هغې پرېښودل واجب دی او ته یې نه پرېږدي ولې ځکه چې دا زما عالم ویلي دي موږ خو مقلدین یو دا زما امام ویلي دي موږ مقلدین یو ښه جي موږ به بس د خپل فقه نه اخوا بله خبره به نه منو او هر هغه دلیل چې زموږ د امام د خبرې نه خلاف راغی د قرآن و سنت ته هغه به اما مؤولون و اما منسوخ یا به پکې تاویل کېږي او یا به هغه بلکل منسوخ په خوله وایي څلور مذهبونه حق دي عمل کې وایي نه دا خو د پلاني مذهب دی دا موږ نه منو هماغې ورځو کې یو ځای کې عالم په جومات کې د مازدیګر وروسته درس کوو د ماښام اذانه او د اقامت ترمنځ د 2 رکعاتو د نفلو خبره راغله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن شاء سره دا ذکر کړی. نو زه ناستم نو ما وکیل خو درس ته درس کېږي جمعات کې باید عالم ورته کینی. دا علماء زمونږ ډېر بد عادت دا دی چې عالم د عالم درس ته نه کینی. نو زمانه ته خود ته څه ضرورت لري او دا ډېر بد کار. عالم د عالم درس باید کینی. یو خو بچت زده کی بل کې دې شي دا غنه او څه واوري چې هغه شریعت خلاف یا هغه سره خبره وي. چې عالم د عالم درس نه کینی او داتې پاتېږي. او نن سبب په دې ټول دنیا کې وګوره دا عالم درس عالم نه ناستا یا ته واړه طالبان ناشتي چني مونږ د بزرګ استاد خبر الله دی چني مونږ او یا ورته عوام متناسي او غم دی وای چې عوام کله انعام دا دی وای ښا. دا علما چې کله یو بل سره کینی مولین یو بل سره نو دا وځي سترګه اشاره وای دا عوام کله انعام دی یعنی ډنګرو دی یو د ډنګرو نسبت کوي دی په دې خوشاله خجه ماته غویا او خر ولا ګلم په مخ او چې مونږ په قدر او عزت سره یادو یا څو قدر او عزت کې هغه ته وګنو. نو په دې آیات کې دلیل دی او د آیات رد دی صریحي په هغه تقلیدي اعما سره په هغه تقلیدي شرکی سره چې سره د قران او سنت په مقابل کې د خپل امام د خپل عالم خبره نه پریدي د خپل عالم خبره نه پریدي. وای دا زما مذهب دی خخ کارا ورته معلومه ده معلومیږي چې دلته ځکه هغه مذهب کې خو هغه امام مجتهد دا خو صفا ټول معنی چې مجتهد د خطا او د ثواب د دوړ امکان لري. قول د مجتهد که خطا او د یو اجر دی چې ته دلیل سره برابر شو الله به ول دو اجر ورکړي. یعنی قول د مجتهد محتمل دی د خطا او د ثواب کله خطا کیږي کله رسن. نو ته په خطا کې منی او پر رسا کې منی دا تقلید مضمون دی. ته د مجتهد خبره مخکې خو کتابونه ټول تدوین شوي تعلیف شوي دي د علماو خبرې به راغلي دي اجتهاد کړی دی هغه سره به دلیل نو مونږ هغه نه ملامت او الله دې په هغه باندې بشمار رحمتونه راولېږي په ټولو ائمه او مجتهدینو باندې په ټولو باندې دا څلور خاص نه دي ټول ائمه مجتهدین. خو په دې کې کله کوم امام او کوم مجتهد خبره مونږ د کوم یو نوم ناخلو د هر امام کې وي او هر مجتهد کې وي د هر مذهب او د هر عالم خبره کې وي چې هغه خبره ده تا ته پته ولګي دا مولوی صاحب چې دا د حق نه مخالفه ده. اوس الحمدلله احادیث تدوین شوي دي کتب سته صحاح سته ټول موجود دي دی کتابونو کې احادیث ویلا دوره حدیث دی وکړه تا ته پته ولګي چې زما د عالم خبره د حدیث نه مخالفه ده. په دغه ځای کې په حدیث باندې عمل کول د عینن دغه عالم خبره منل دي. او دی وجنا دا شرکی دلیل د مشرکانو د زمانه نه پاتې دی او دا هغه دلیل دی چې شیطان دی په دې باندې غولولي چې ګوره د پلان کې خبره باندې پرې. تفسیر بحر العلوم تفسیر ابن عطیه په دې کې لیکلي دي چې د آیات صریحا رد دی هغه تقلید باندې چې هغه تقلید جامد او تقلید شرکی دی او رد دی هغه چا باندې چې هغه په غلطه باندې خپل علماء په سر روان باید تحقیق وشي او په تحقیق باندې روان وسی. مونږ د خپل رب ته جواب دی مونږ د خپل رب بندگی کوو مونږ خپل رب ته جواب ورکوو ورځ د قیامت کې هغه پوښتنه کوي د من رب کو د ما دین کو د من نبی کو په ما باندې د چا څه دي څه غم دي ټول مې سر ګلونه دي ټول علما منم د ټول علما احترام کوم د یوم به احترام نه کوم. خو کچرته خبره زما د نبی نه مخالف ما باندې اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم فرض او واجب اطیع الله واطیع هغه په خپل اجتهاد کې بیچاره خطا شوی دی هغه په خپل اجتهاد کې په دغه خطا الله اجر ورکړي هغه الله پینې نشي خو ما او تا پینې چې ما او تا به دلیل دغه په خبره بس رواني چې دا زما د مذهب خبره بس زما په مذهب کې کی منه مې کنور په څلورو کتابونو کې نه منه نه مذهبونه د عوامو لپاره په دې خاطر جوړ شوی دي چې یو عالم دی یو مذهب پیروي او نن سبا ټول عوام د خپل جماعتونو د مولانو په مذهب دي بس هغه چې څه ورته وایي هغه مني او هیڅ وخت په دې باندې ودرېدل نه دي پکار. وإذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته څه خبره کې وته ویل شي اتبعوا ما انزل الله اتبعوا ما انزل الله تابعداري وکړئ د هغه دین چې الله نازل کړی دی ما دغه مراد دغه نه واحده جلیو کې خفي نو عموما معنا یو کې دین دا هغه دین تابعدار اوسئ چې الله نازل کړی دی چې الله څه وايي غومنه د الله خبره واضحه د په قران کې نازل شوی دي آیات الله مبینات
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قرآن صفا او واضح خبر باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په فصیح او بلیغ ژبه باندې بیان کړی غموز پکې نشته عوام په پویږي ښا هر څه باندې پویږي د قرآن او د سنت د څه خبره نشته چې ته په مفهوم باندې پوی نشي واضح خبرې دي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آیات مبینات خپل واضحه معنا خپل مقصد واضحي په خپل پروسه کې پویږي چې د آیات سم قالوا دوی وای د دې مقابل کې بل نتبع ما الفینا علیه آبانا بلکې مونږ تابعداري کوو دا غسو چې مونږ به مندلې دي پلاران او مشران مونږ بل نتبع بل نه 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 مونږ داسې نه کوو بل انکار لپاره استعمال نه داسې نه تاسو خبره غلطه بل نتبع بلکې مونږ روانو یو تابعداري کوو ما دا هغه مسلو دا هغه خبرو دا هغه قوانین او قواعد الفینا علی چې مونږ دي مونږ پاغي باندې آبانا مشران مراد د آبانا نسل مشران علما د آیات په سورته مائده یو سلور کې راغلي دي سورته لقمان یو شتم کې راغلي دي سورته زخرف د شتم او د شتم کې ذکر دي دی باندې تقریبا 15 زائده خبر راغلی دا 15 کرته ته ذکر شوی دا چې په د حق مقابل کې په مشرانو په ستک دا چا خبرې دي د مشرکان په قانون مشرکانو بداوي اولو کان اباهم حمزه داخله په محذوب آیت تبعون آیدی تابعداري کوي د خپل مشرانو ولو کان اباهم اگر کړه دینا مشران لا یعقلون شیئا د دین په هیڅ خبره باندې نو خبر نه پویدل ولا يهتدون او نه صحیح لار مندلوانه په هدایت باندې وو اخو جاهلان مو د جهالت زمانه کې مړو دغه مشرکان د مکی والا او مشران جاهلیت زمانه ونه دی پاغي بیا هم چې هغه نه عقل لرو نه هدایت والا نه پڅ پویدل د دین او دې زمانه کې دا الګ اسلام مشران د دین په مسله باندې دې ځکه خطا شوی دي نه پویدل معلومات ورته نو صحابه کرامو کې د صحابه کرامو چې مسله یو ته معلومه یو بل ته معلومه یو دی نو خبرو بل بل نه خبر ټول دین دا هیڅ چاته نو معلوم بلکې یو بل نه دا دین راغون شوی ټول دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سره پاس یو لاک صحابه چې کله اغسته دی نو دې کې خو اړ یو حاضر نو کړ نو چې کله هغه ته بیا د نبی اسلام خبره رسیدلې ده نبی صلی الله علیه وسلم چې ویلي په ماغي عمل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي اذا صح الحديث فهو مذهبي صحیح حدیث زما مذهب بس دا چې زما خبره به دلیل تاسو اخلي دا مسؤلیت ستاسو که تاسو پوښی چې زما خبره د حدیث نه خلاف ده هغه په دیوال ولا ورو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور الله مرقده هغه خپل مسؤلیت خلاص کړي الله دې هغه په قبرونو باندې رحمتونه نازل امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام حنبل او دار امام ثوری او زاهی وغیرہ وغیرہ ډیر ائمه مجتهدین تیر شوی دي هغه ټول مجتهدینو دا خبره کړې ده چې ګوره زمونږ خبره ده قران او سنت نه خلاف ودا به غرزوي ځکه اصل قران او سنت اصل ما انزل الله اری ویل دي چې اتبعوا ما انزل الله ما انزل الله خبره به مني بس او کله کوم عالم په خبره په ځې په دې بځي چې هغه ما انزل الله نه تا خبره ته چې ته ما انزل الله نه خبره نه کوي د ځان نه خبره وکړه او دغه وخت دلیل نه ولوي منه خو چې کله دلیل پدې کې به نه ته ګناهګاری نه غو چې دلیل راغی به نه مني بیا دلیل نشته به امداد مشرکانو مسله همدا خبره ته به سړی په لوی ګناه کې واقع کیږي چې د حق د راتلو سره د حق د اوریدلو سره د حق د فوه سره بیا هم د په بل طرف روانيږي بیا هم دا وایي چې نه د زمو مذهب نه دی نو دا به ډیره خطرناک خبره ده ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون دې سره یو مثال ذکر کوي مثال مطلب دا دی چې یو ساروی په خبره باندې نه پويږي صرف आवाज اوري فقط आवाज اوري نور ته مطلب نشي اغسته نو دا څنګه مقلد چې د مشرانو په به تحقیق او به دلیل خبره په روان دي دا په حقیقت نه دی پوي
چې د سره دلیل شرعي شته او کنيشته بس ظاهري باندې دوکګيږي او روان دي. دیم یا دا مثال داغه داعی دی چې کافرانو ته دعوت ورکوي، کافران چې د مشرانو په خبره پسې روان دي. نو د مثال دا دی چې بس اسي دا داعی په شان د شپونکی دی او دا کافران په شان د څاروي دي، هیڅ سم نه وي ځکه دی ضد کې راغلي د ضد د وجه نه دا خبره ده. ومثل الذين مثال او حال د دعوت کوونکي دا کسانو چې کافرانو د دعوت ورکوي کمثل الذي په شان د حال دا کس دی ينعقو چې هغه आवाजونه ورکوي بما لا يسمعو هغه ته بے زائده هغه څارو ته هغه حیوانات ته لا يسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء و نداء الا دعاء مگر بلنا و نداء او هغه په زور आवाज چغا سمون دوی کانه دي د حق دا اوریدونه بکمون دوی ګونګیان دي د حق د بیان اورونه سمون دوی کانه دي بکمون ګونګیان دي عميون دي وړاندې دي د حق د بیان اورونه سمون کانه دي اسم کونته چې خبره واوري دومره د افراط او دومره په جهالت او ضد کې دي چې ستا خبره نه اوري د کڼو په شان دي. بکمون د حق د بیان نه ګونګې دي چې حق خبره وکړي خو ته معلومه ده. عميون د حق د لیدونو نه لاندې دي چې وګرځي پسې چې ته ودرېږه دا خبره چېرته د دین نه خلاف نه ده. دا ګوره دا سمون بکمون عميون داسې درې جملې نه دي چې ته یې سمون بکمون دی نه. سمون دا کون دی د عالم خبره نه اوري که چېرته د دې عالم حق پرست خبره واورېدله نو دا به راوګرځي د دې خپلې غلطۍ نه. ګیم چې ویوري نو بکمون د ګونګې دی خلکو ته نه بیانوي عوامو ته نه بیانوي خبره ته خبره معلومه وي خو ځان به بس ګونګ کړی چاته حق نه بیانوي بیا خبره خرابېږي و یاره بیا به خلک راته وایي چې ته مذهب نه ووتې یا به زما کاروبار خراب شي دا خو ډېره زیاته آمدني ده غلې راکوي دانې راکوي حلواګانې دي نظرې دي نظرانې دي شکرانې دي دا به خراب شي. نو بکمون ځان یې ګونګ کړی د حق د بیانولو. عميان دا څه چې بدعات او شرکیات کېږي دا نینې ښه دا ړوند دی بل عميان ړوند دی د دینه چې حق ویني زر په لاس کې دي یا پاڼه واړوي نه نه دا زموږ د مذهب مطابق دا زموږ د مذهب خلاف خبره او ړونده او ګونګه او کونه ولې داسې کېد. عميان ړانده دي دا څه چې شرکیات او بدعات ویني دا دې باندې سترګې پټوي ځکه د کاروبار خراب دی. عميان ړوند دی که په کتاب کې چې ته مسله ویني هغه نه ویني سترګې تې پټوي د قصد. نو دا معنا شوه چې سمون ځانونه کاڼه کړي دي حق نه اوري د عالم خبره نه اوري خبره واوري هغه وایي نه نه دا زموږ مذهب کې نه ده. بکمون ګونګیان دي د حق د بیانولو نه حق چاته نه ښیي کوي ښې بیا د کار خرابېږي. عميون دی په شان د ړندو دي لکه لون چیني دي د حق د لیدلو نه د دې نارواو د لیدلو نه دی ځانونه وړاندې کړي دي چې په محراب او منبر کې دی د دې رد وکړي دی د دې په مقابل کې ودرېږي او د خلکو اصلاح وکړي نه دا نه فهم لا یعقلون. الله وایي دی عقل نه لري دا د عقل نه خلاص خلک دی چا کې چې پټی عقل وي هغه د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې خوله هم چلوي سترګې هم چلوي او دارنګې ژبه هم چلوي غوږونه هر څه نه دا عقل نه لري. عقل چې پکې نه لري څه شو عقل څه شی نه لري ډنګر دی څاروی دی فقط د خېټې او د شهواتو ښکار شوی ځکه څاروي سره بل غم خو نه یې که نه بس وخوره او وڅکه او چې د غوجل کې خوشحالي وکړه هغې کې نور څه نشته. عقل نه لري. عقل څه ته وایي عقل باندې تمیز د خیر او شر انسان کوي عقل باندې تمیز د حلال او حرام کوي عقل باندې تمیز د حق او باطل کوي. عقل خو اعلی د علم او د فهم نو عقل پکې نشته نو چې عقل پکې نشته مجنون نو مکلف دی مجنون خو مکلف نه دی نو معنا دا چې داسې اډنګ قرآن ډېر صریح کتاب دی ډېر واضحه کتاب دی خو کاش کې چې څوک پوه شي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. نو مخکې آیات کې چې کله دا بیان وکړو چې دا خلک په شان د څاروو دي په خبره باندې نه پوهېږي صرف آواز اوري بس صرف په خبره پسې روان دی د دغې شي څوک چې یو ته آواز کوي ښه لکه حیوان چې په آواز پسې روان دی دا هم دغه شان بې حقیقته بې دلیله روان دی په یو چا پسې په حقیقت باندې نه دی پوهېږي چې د سره دلیل شرعي شته او که نه شته بس په ظاهر د هغه باندې دوکه کېږي. نو اوس
یا ایها الذین آمنو په دې آیات کریمه کې یو خاص خطاب دی پس د عام خطاب نمخ کې ویل یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دا عام خطاب ټول انسانیت ته نو کې انسانان عمل به کوي کني کوي مؤمن ته په کار دي نو خاص خطاب ځکه چې مؤمن مسلمان گردن نهاد او غاړه خوستون کې د الله احکام ته هغه خو به لازم نه مسلمان به حلال خوري حرام بنه خوري مسلمان به پاک خوري ناپاک بنه خوري نو د خطاب عام نو ورسته اوس خطاب خاص عورت دې په شرکی فعلی حلال او حرام یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو کلوا من طیبات ما رزقناکم خرید پاک او خوراکونه چې مونږ درکړي دي پاک حلال پاک ذکر پر غبل پکې حلال پکې په ما رزقناکم کې راځي چې الله ما تاسو درکړي کلوا حلالا طیب دا امر یوازې ګور دلته اول خطاب کې ټول انسانیت ته شو یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیب دلته خطاب مومنانو ته او دارنګ یرستبان انبیاء او تم داخله ابراشی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا الله ټول رسولانو ته دې امر کړو چې پاک او حلال بخوري یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ودلته الله خطاب کې مؤمنانو ته اے دی ایمان والاو کلوا من طیبات ما رزقناکم خرید هغه پاکونه چې ما درکړي دي تاسو ته الله وی دا زما رزق دې ما درکړي چې ما درکړي ما دا امرم کړی چې پاک خوري او حلال خوري او خوراک نه یوازې دانه د چخېټه مړه کوي نه بلکې واشکروا لله د دې مقابل کې د الله احسانات منئ شکر د نعمت چې وکړو نو هغه بس الحمدلله الحمدلله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دعاګانې حدیث کې راغلي دا په خلش په عقیده کې او په زړه کې دا نعمت د الله نه وګڼه چې الله را کړی دام شکر شو او دریم دا دی چې په شکر معنا دا چې په دې باندې عمل وکړه واشکروا لله دا دویم مسؤلیت دی د خوراک نه وروسته دا نه چې ډوډۍ وخوره سیګریټ پسې وسکا ډوډۍ وخوره نسوار پسې واچوه ډوډۍ وخوره دسترخوان الله ته ورکړه جزا ډوډۍ وخوره په ډول سورني کې ډور سورنه ته چالان دی ډوډۍ خوري نه دا د الله رزق دی ما رزقناکم الله وی ما درکړی دی زما رزق دسی په یره او په شکر وخوره او زما بندګۍ ته پکې تیار شه ان کنتم ایاه تعبدون ذکر په سرسته دار ویلا ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو خاص د الله بندگی کوونکې ستینو دا خبره ومنئ دا دلیل دی په دې باندې چې د الله نعمتونه په صحیح طریقې استعمالول دا د عبادتو د اجزاونه عبادت دی نن سبا خو مهمه خبره ده چې مالدار شي هغه باغی شي د الله نه مونږ پریدي عبادت پریدي روزه زکات حج هیڅ نه د الله رزق خوري د الله مالو سره دی خو داغي صحیح قدر نه د الله امر دې کلوا من طیبات ما رزقناکم اول بخوري خو پاک ناپاک بنخوري حلال بخوري دا بغنی چې دا د الله د خوانه دې داغه شکر به مدا کې شکر به په خله مدا کې په عقیده کې به ادا کې او په عمل کې ان کنتم یاهو تعبدون کتا سو خاص د الله بندگی کوئ نو دا خبره ومنئ دا ملحوظ کوي په دې عملو انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. په دې آیات کې ذکر د څلور محرمات دي ځکه خوراک مسلې روانې دي کنه دا خوري او دا خوري نه بعضې به نه خوري او په دې کې څلور هغه اصول د حرامو ذکر کې چې په ټولو آسماني دینونو کې هغه حرام او به رد په هغه چا باندې چې دی حرام ته حلال وای دارنګه په دې آیات کریمه کې رد په نظر د غیر الله باندې چې ته د غیر الله د فاراد بل چا په نوم باندې د الله د نوم نه سوا نظر منی لکه څنګه چې مردار او وینو خنزیر حرام دي نو د اغه نه زیات حرام هغه چیز دی چې د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې پاغي आवाज چتشي وما اوهل لغیر الله پکې و راغ
انما حرم علیکم المیتة، یقینا الله حرام کړی د پتا سو باندې خړل د مرداري، دا حرام ده. میته هغه خساروي چې په خپل مرشي، د برق په کرن باندې مرشي، مرض باندې مرشي، حلال نشي دي ته وي خود مرده په خپل مرشي، دا څاروي حرام دي. اوس طب ثابت کړی د چې دی کې دغه کوم وینه چې د رګونو دا پکې پاتې کیږي او دا سبب د لوی امراض دی. میته بنه دا په ټولو دینونو کې حرام و. ودم او د غوینه بيدلی چې د رګونو نه د حلاله کې په وخت کې وبېږي، دا هم نه خوري، نه به خوري، نه به استعماله، نه به چرګانو ته ورکې، ځکه هغه په دې حرام شي تغذیه کی. دیو جن باج علماء چې د زراعتي سپین چرګوري دا مکروهیت لري چې دا په وینه باندې تغذیه کیږي، د دې په دانه کې کوي نه وي، نو دا به بیا د علماء او فقها وایي چې شل ورځې به ایثاره چې دانه اخري او د دې د غوښې نه د غاصر لاړ شي، ځکه دا اینه چې دا مردار ده، دا به نه خوري، نه به خوري. په دې وینه چې شی تغذیه شوی دی هغه هم نه خوري، ځکه چې دا اینه خوړل دیو جن دا وینه چرګانو ته نه دی ورکول پکار. ولحم الخنزير، او غوښه د خنزیر در باندې حرام ده. خنزیر معلوم حیوان دی چې د غوښه د واز دی، د اډوکی، د پوستکی، د هر شي، حتی د یخته هغه حرام دی چې هغه د جوب کې مونږ نه کی. دې ته نجس العين و علماء او فقها دې ته نجس العين. او د دې وجنه دا يهود او نصارا ډېر په فخر خوري، دا غي عمده او بهترین خوراک دا د خنزیر غوښه چې هغه کې قیمتي شی دی. ولی ځکه دې کې شهوات دي او د دې مضرات چې دا ټول میکروب دی، او بل دا چې خو د انسان کې مستی راولي، نو چې کله انسان کې مستی راغله د شهوات نه کنټرولېږي، نو دا به زنا ده. الله چې شي حرام کړی دي هغه کې منفي ډیر زیات نقاط، ډیر ضرورونه پکې دي، لږ نه. د الله په هغه سيزونه چې الله په مسلمانانو حرام کړی دي محدود دي. ولی حرام کړی؟ ځکه چې هغه کې انسان ته ضرر دی، جنس انسان ته هغه ضرر دی، که کافر که مسلمان دی په دې خپويږي چې دا شی ضرر دی، دا شی نقصان دی، خو به هم داخلي، ځکه عقل نه. ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. نو د خنزیر غوښه ذکر کړه په طریقې د عموم سره چې خلک غوښه نه استفاده کوي، غوښه کوي. نور خنزیر ټول مردار دی، ټول حرام. وما او هغه سیز الله حرام کړی دی او هل چې پاغي باندې आवाज چي او هل به چې आवाज چي پاغي باندې په وخت ذبح کې لغیر الله د الله نه سواد بل چا چې ویل شي دا شکرانه دا یا منښت دا یا نذرانه دا د پاله د پلانی بابا او د پلانی ولی او داغه په زیارت باندې حلال کی، یا اج داغه په زیارت حلال نه کی، بس ساروی راوونی سی وې چې دا د پیر بابا په نوم باندې شو. بسم الله الله اکبر په ونه وې که بسم الله الله اکبر په وې دا علما وې دا ساروی مردار. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په غونډه د طالبین کې وایي کته په د الله نوم په سل کرته واخلي، خو چې دا د بل په نوم، د بل د تقرب، د بل د نزدېکات، داغه د دې لپاره چې ستا حاجت روا کی په دغه نومونو په دغه نیتونو دي دا سیز حلال ک یا د هغه ته وړاندې ک دا نظر د غیر الله شو، دا مردار دی، دا نه حلالي. ولو که ته ډیر په دې باندې د الله نوم ادا کړې ته بسم الله و نه، دا په دې کې دا په دې باندې سکیږي نه حلاليږي. لکه څنګه چې مردار باندې بسم الله و نه حلاليږي، وشه مردار دی او تراشه چاقو راوخلې چې بسم الله زی علالومه، دا نشي کېدل. وما اوهل کې دا عام دی، که حیوان وي که غیر حیوان وي، که یو شمعي که یو مچي، خو چې د الله نه سوا د بل چا تقرب او د بل چا ته د نزدېکت او داغه د نظر او داغه د منښت او داغه په دنومو داغه خوړل حرام دي، دا مردار دی. او چې اضطراري حالت شي دلته ګوره ټیپ بای ټیپ دا تحریم ذکر کړی دی. اول نمبر کې چې حرام دی میته، دا کته ضرورت شنو اول به دا خوري، بیا کدا نو او وینه واغه بخوري، کدا غنو به بخینځي. په څلورم نمبر کې دغه نظر او منښت او شکرانی د غیر الله او دای خوري ځانونه به څار بکړي دي، سانډاګان کړي دي، شنو دا حلال. الله وی دا منښت دا نظرونه د غیر الله په نوم باندې تقربات دا ټول حرام. فمن اضطر غیر باغ واستثناء کی د اضطراری حالت، پس هغه څوک چې مجبور شو خوراک د دې مردار او د دې حرام وتا غیر باغ جنی زیاتی کوونکې په بل باندې ولا عادی نه نه تیریدونکې د حد نه
نو فلا اثم علیه بے گناه نشته چې د ضرورت په اندازه باندې د دین وخوري باقی نور حرامه ده ان الله غفور رحیم یقینا الله بخشش کوونکی دی او رحم والا ذات دی د تیر شو نه بده الله معاف کی خنور زیات خیر ساته فمن استر دا اول او هلا په معنا د आवाज اوچتولو سره ده ذبح پورې مخصوص نه دی و ما اواغسیز او هلا چې आवाज ورته شي به پاغي باندې به دلته په معنا د اعلی لغیر الله د پارا د تقرب د غیر الله تقرب د غیر الله چې هغه ته ځان نږدې کی د تقرب نه مراد عبادت او نظر دی داغه د پارا حلال شي چې داغه بندگی په وکي او داغه نظر فمن استر کې مجبوری د وجه د سخت ولګنه یا د کافر د خوانه در باندې زور او ظالم نه په دې حال کې چې غیر باغین ولا عادن باغین مراد د حد نه زیات خورون کې او د عادین مراد د ملګری برخه خورون کې یا باغی طلبگار د حرام او چاغینه خوان داخلي او عادی دا چې حد نه زیات خوراکو کی ځان په مور کی نو په دې حال کې جنبت خوان داخلي نه په ځان ډیر مړې فقط چولګه دی په دفش یاد آرنګي باغی بنئ د حکومت نو عادی بنئ په ملګری دشمن بنئ ملګری باندې بځیته نه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اوس دې آیات کریمه کې سخت یې ورکی هغه علماء ته چې حق پټونکي دي ځکه د لانجه کوم د دې نه جوړه ده نه حق نه بیانې نه ښکارا حق خبره کوي چې ګول مولې کوي یا حق پټي يهود صفت علماء دې آیات کې سخت یې ده هغه چاته هغه علماء ته چې حق پټي دلته هغه خلق مراد دي چې حق پټي د دنیا د پاره چې د دنیا جاه او جلال او مال ور باندې حاصل کی کتمان پټول د حق د دنیا په حرص سره کوي نو دوی د هغه چانه به بدتر دي چې مخکې 50 کې ته اشاره د دې وجنه د لپاره څلور عذابونه ذکر کړي یقینا هغه کسان یکتمونه چې پټي ما هغه وحي اسماني چې الله نازل کړی د من الكتاب د قران نو د سنت نه خبر او ته معلومه شو چې دا حق نه ده باطل ده حق دلته دی ما حق پریخه دی زما عالم او زما امام خطا شوی دی خو بیا هم حق پټ حق ښکارانه ما انزل الله پټ ويشترون به ثمنا قليلا او دا پټولې د دې لپاره چې حاصل کی بدی سره دنیا ذلیلا ثمنا قليلا قیامت لګنه مراد ټوله دنیا د دنیا د جاه او جلال د دنیا د آمدن د دنیا د عزتونو خیال او ساتو چې مانه بدا امامت لاړ شي مانه بدا تدریس لاړ شي د مانه بدا عوام خارشي په ما باندې بدنامي ولګي ما سره به څوک کله کور نه کوي دا ټول پکې شامل اشاره دا غورک ويشترون او حاصل کی بدی کتمان سره بدی پټول سره سمنن قلیلا دنیا او د دنیا جاه جلال او د دنیا خوشاله نه د دې لپاره حق پټ کی د عوامو ته بیان نه کی اولئک دا خلق ما یاکلون دینا چی فی بطونهم په خلو خېټو کې الا النار مغرور کته حلوا خوري دا اور دې کته د پسانو غوخ خوري دا اور دې کته د غیانو غوخ خوري دا اور دې کته چرګان او دارنګي ګډان او دارنګي پلوونه خوري دا اور دې الله وایي کته سپینی جامې لحیم او شحیم ګرځي او غټه پګړې دې والی دا اور دې ټول اور دې ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله به خبر وسره ونکي د رحمت خبري ورځ د قیامت باندې یعنی الله به ډیر زیات خفي ما يكونون في بطونهم کې دا لفظ د فی بطونهم د دې لپاره د دې اضافت شوی دی چې اکثر دا کارونه د خوراک د لپاره کی او د هدف هم خوراک دی بس چې عوام وي دا نه مړیږي الله وي نو ځکه تعبیر په ما یاکولون سره چې دا هر څه ستاسو خېټې د پاره د خېټې د وجه نه دا کار چې ستاسو شناز چې ته کم نشي الله وایي زه سره د رحمت خبره وکم پرز قیامت ولا یزکیهم مونې بد ګناونه نه دی پاک کوم چې زه ته معافي وکم یا د عذاب نه بچم ولهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب د دردونکې دنیا کې خو چې ته تبم نه ولیدلې سردار دی نه ولیدلې الله وایي چې عذاب باور کوم چې اډو کې به مات
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اولئک الذین دعغ خلق دی اشتروا الضلالة چې غوره کړل گمراهی او دارنګي بيدینی او دارنګي غلط لاره بالهدى په مقابل د هدایت کې. په دې آیات کې د دې دوه بد حالې دي. مخکې دوه بد حالې وي، یوه مخکې وي اشترون به ثمن قلیلا، شراء ذکر کړ او دارنګي غورواله د گمراهی په هدایت سره او دارنګي وی ور د جهنم دا ورل ذکر کړ. نو دې کې سبب د عذاب چې ول الله دې له عذابونو ورګي هغه د دې چې دی غوړه کړی د گمراهی په هدایت باندې خپل غوړه کړ، هدایت ته سر راو چت نه کړ، په هدایت باندې سوچ ونه کړ، فکر یې ونه کړ، د دنیا فکرونو سوچونه وسره نو ضلالت او گمراهی باندې پاتې شو په مقابل د هدایت کې. والعذاب بالمغفرة او دارنګي عذاب غوړه په مقابل د مغفرت کې چې الله او ته بخشش کړو توبه استری وي هغه کارونه کو، بلکې عذاب د الله غوړه کو معنا دا چې په خپل د کفر او د شرک او د ناروا باندې په دې کتمان د حق باندې دی پاتې شو نو دا دې شو لکه چې عذاب غوړه کړي په بخشش. الله فما اصبرهم على النار وسمره دی صابر دی ډیر کلک دی په ور باندې. دا د تعجب په مقام کې ذکر کیږي د پاره دی چې اوریدونکو د دې د حال نه تعجب کی دې ته صبر مضمون وي. تعجب کی تعجب د په صبر باندې چې د صبر کړي دی صبر کوي په ور دا څومره احمق انسان دی ور غره ک ځان د پاره د خپل خېټه د پاره ځان ور تواچ. فما اصبرهم على النار تعجب دې تعجب کی د صبر نه په ور باندې. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق دا عذاب دی وجنه چې الله وې دی ته کتاب راغله د په حق سره چې الله حق کتاب را لګلو چې دې په عمل وکړي نو دې په کې اختلافات شروع کړه چې دا زما په مذهب کې شته او دا نشته، دا زموږ مذهب دی او دا نه دی، دا د سې دی او دا د سې دی، اختلافات شروع. وان الذين اختلفوا يقينا كسان چې اختلاف کوي په کتاب اختلاف کوي فل کتاب په کتاب را لګل شي کی چې هغه قران او سنت دی آسمانی واحده په دې کې اختلاف کوي نو الله وی لفی شقاق بعید دی په دشمنی کې دی پزړه چاودنه کې دی بعید لري دی حقنا. شقاق هغه دشمنی ته ویل کېږي چې پاره کې مکمل تعلقات کړ. الله وی دی د حق سره دشمنی ده. اختلاف چې په کتاب کې کوي د الله په کتاب کې اختلاف کوي چې دا دی الله کتاب او ته بیانېږي دا وایي چې دا زموږ مذهب نه دی یا به مؤول یا به منسوخ او دا خبرې کوي. الله وی دا ډیر په عداوت کې دی د حق سره، شقاق په دشمنی کې دی او د زړه په چاودنه کې د حق سره دون ورانه اختلاف دون حد ته رسیدلی دی او بعید د حق د ډیرو مرحلو سره لري دی. اشاره ده چې دوی دومره زیات گمراه دي دومره زیات په عنایت کې ننوتی دي چې د حق یو ذرم پغې کې نه د پاتې شوی نو د حق کولو تمه نشي کېدلی چې دی حق ته راوګرځي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنن عسل خبره پکې شمیلا پخوا. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنن عسل خبره پکې شمیلا پخوا. دا دنن عسل خبره پکې شمیلا پخوا.